السلام علیکم دوستانو، څنګه یو؟ امید لرم چې ښه وئ. دوستانو، د ثواب په نیت ډیره اسانه وظیفه ده. د مولانا صاحب یو وظیفه تاسو ته ښیي چې هر مشکل یې خدای پاک به ختموي او په 2-3 غنټو کې. نو د ثواب په نیت به یې مخکې خپلو ملګرو سره هم شیر کوئ او راځئ تاسو هم وګورئ دغه وظیفه زده کړئ. ډیره اسانه ده. په سکرین مې تاسو ته دغه ویډیو لګولې ده او دغه وظیفه هم ده. ورسره راځئ تاسو د بله مې د یو عالم خبره اورېده، اوس وفات شوی دی، الله دې قبر کړي. ای به فرمایل چې ما ته کلم څه ټینشن، څه تکلیف، څه مصیبت راشي یا مې څه تړه وشي، یو حاجت او یو ضرورت مې پیښ شي، نو ما ته خپل استاد محترم یو 3 الفاظ ښودلي دي. یو 3 الفاظ یې راله ښودلي دي. وایي دا ویم سهار ویم مازدیګره پورې زما مسله حل کېږي، مازدیګر ویم سهاره پورې زما مسله حل کېږي. هغه الفاظ ځان سره یاد کړئ. حسبی حسبی ربی مربی، 3 الفاظ دي. حسبی ربی مربی. حسبی کافی دے ما دپاره، ربی زما رب ما دپاره کافی دے، او کم رب مربی چې کم رب زما تربیت کولو والا دی. زه د مور په خېټه کې چا جوړ کړم، د مور د خېټې نه چا راویستم. حسبی ربی مربی، کافی دی ما دپاره رب زما چې زما تربیت کوونکی دی. دوستانو، تاسو دا ویډیو وکړه، د ثواب په نیت مخې ته خپلو ملګرو سره شیر کړئ. ما په فیسبوک کې مخې له راغله، نو ما ویل چې خپلو دوستانو سره یې شیر کړم. هر مشکل چې دغه وظیفه ده، تاسو دا ویډیو وکړه نو په دغه سکرین باندې د یا ځان سره دا ویډیو سیو کړئ، ډاونلوډ کړئ او دا ویډیو ځان سره کړئ. دغه وظیفه کوئ د ثواب په نیت یې مخې ته خپلو ملګرو سره نورو سره هم شیر کړئ. د ویډیو کتلو مننه. خوشحاله او آباد اوسئ. د خدای په امان.